چې داسې ظلم خو په تاریخ کې چا نه کړی کوم چې اسرائیلو په فلسطین کې وکړو چې هسپتال یې پرې نه ښودو. دومره څه خو وکړئ که نه چې په ورځ د قیامت خو جواب ورکولی شي الله اعلی. او د فلسطین په باره کې که الله مانه تپوس کړي په ورځ د قیامت نو تاسې څه خو وکړئ چې جواب خو کولی شئ که نه. نو که روی څه نه شئ کولی چې د فلسطین د دغه ماشومانو د فریاد جواب چې په ورځ د قیامت تاسو ورکوئ نو هغې له خو څه وکئ که نه. اول کار څه وکئ؟ اول کار دا وکئ نور مې څه وسته شته دی د یهود او د نصارا چې کوم مصنوعات دي د هغې نه کل کر بایکاټ وکئ، مکمل بایکاټ. که نوري سم نه نو په ورځ د قیامت که دا ته پیش کړي انشاءالله عذر خو به وي که نه چې الله نور مې وس نه کېده، زه په کامبټ کې او په دیر کې اوسېدم او زما خو هلته د رسایي وس نه کېده، زما څه وس نه کېده، ما به جهاد هم کړی وی، ما به قتال کړی وی، ما به ځان قرباني کړی وی. یا الله دا خو زما د وس نه بار وه، خو دا مې کولی شوه چې د یهودو دا مصنوعات مې پرېښودلي. یا الله ستا دپاره یې پرېښودلي چې ستا و بندګانو یې ظلم کاوه. څومره چې د یهودو مصنوعات دي تاسو ته معلوم دي، زه راځي تفصیل نشم کولی درته. څومره چې مصنوعات دي لکه څرنګه چې ګوره هغې ښکاره ته ورباندې دغه مصنوعاتو والا هغې له پیسې ورکوي که نه، روټۍ وله پرې ورکول که نه، میکډونلډ دا د اسرائیلو غټه کمپني ښکاره سترګو باندې هغې له پیسې او د هغې له خوراک سکاک ورکوئ. زه د میکډونلډ نه دغه نشم کولی، بایکاټ نشم کولی. مړه نو په داسې ایمان خلاص لګې، دا ایمان به تا خلاص کي. د یهودو چې نور څومره مصنوعات دي، که هغه د کولډ ډرینک په صورت کې دي، که هغه د نور بسکټو په صورت کې دي، او که هغه د نورو خوراکي اشیاو په صورت کې دي، د دې نه مکمل طور باندې بایکاټ وکړئ. زما ټولو مسلمانانو ته درخواست دا دی څومره چې زما آواز اوري که سوشل میډیا په ذریعه باندې که وشي نن عزم دا وکئ چې د یهودو او د نصاراو څومره مصنوعات دي نن وضاحت کوم، زه قسم کوم چې یا الله ته ګواه شه چې زه نه کوم نه استعمالوم دا مصنوعات د هغې. دا عزم به کوو که نه انشاءالله ټول چې څه نه څه خو الله ته پیش کړو که نه. دا م هغې دپاره یو ګزار دی. دویم کار دا وکئ یهود او نصارا چې د مسلمانانو دومره خلاف دي، څه مقصد دی د هغې؟ هغې مقصد اسلام ختمول دي. اسلام څه د هغې دشمني ده؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یهود او نصارا چرته سره نشي خوشحالېدلی څو پورې چې دی یهودیت یا نصرانیت نه اختیار کړی منه په اسلام یې ستاسو ورانه ده. نو چې په اسلام یې ستاسو ورانه ده نو موږ به د هغې خلاف کوو که نه کوو؟ حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم د بعضې اعمالو باره کې فرمایي خالف اليهود والنصار خالف اهل الكتاب، د اهل کتابو خلاف وکئ، د یهودو نصاراو خلاف وکئ. نو موږ به خلاف د هغې څنګه کوو؟ اسلام له به غاړه ورکوو. په کوم کار چې یهودو ته درد رسیږي، په کوم کار چې نصاراو ته درد رسیږي، هغه کار به کوو چې هغه اسلام له غاړه ورکول دي. نن نفس په د عزم کوو، خاص کر نوجوان طبقې ته وایم، نوجوانانو ستاسو پرې غاړه کې به د فلسطینیانو لاس پروت وي په ورځ د قیامت که چېرې تاسو د یهودو نصاراو د هغې تهذیب، د هغې ثقافت، د هغې کلچر تاسو پرې نه ښودو، دغه فلسطینیان به ستاسو په خلاف ګویي ورکوي چې دوی خو دومره نه شوه کولی چې د یهودو نصارا مخالفت یې کړی وي. د عزم بدن کوئ ټول ځوانان، زما ټول مسلمانانو ته درخواست دی چې نن نه به دا عزم کوئ چې د یهودو چې کم تهذیب دی، د هغې کم شکل او صورت دی، د هغې کم لباس دی، د هغې کم ناسته پاسته ده، دا به نن د زه پرېږدم، د به د اسلام لاره اختیاروم. په دې باندې هغې ته ډېر سخت درد میلاویږي. او زه یم که به سوشل میډیا دا مهم وچلېده، نوجوان طبقې دا مهم وچلاو چې یهود او نصارا، امریکا او اسرائیل او برطانیه ټول دې واوري، نن نه بعد به موږ نوجوانان، موږ به نن نه بعد زنانه، نن نه بعد به نارینه او دارنګې بوډاګان سپین ګیري، دا ټول به دا موږ عزم کو چې موږ به د یهودو د نصارا طرز طریقې د هغې عادات ته به نن موږ پرېږدو، د اسلامي طرز به اختیارو. قسم په الله چې د هغې دپاره غټ ګزار دی. دا خو کولی شو که نه؟ که نه دا هم نه شو کولی؟ دا به خو کولی شو خامخا. دریم کار هغه دا وکئ، دریم کار چې د یهودو او نصارا د هغې د هلاکت دپاره د رب نه دعاګانې غواړئ. دا به کولی شو که نه؟ انشاءالله دا به خامخا کوو. او زه وایم چې د یهودو او د نصاراو صفتونه چې چا کول نو په دې جنګ کې
ټیک دا نقصان ډېر شو خو موږ ته به یو خیر دا معلوم شو چې دغه خلکو خولې بندې شوې چې کوم به د یهودو د نصاراو صفتونه کول یاره چې مسلمان دهشتګرد دی مسلمان فلان دی واده خلافي کوي دروغ وایي فلان کوي او ډینګ کوي وغیره د هغې دا دروغ یو طرف ته که د هغې دا پراډونه بل طرف ته کا خو د اسرائیلو په هسپتال باندې بمباري بل طرف ته کا که نه اوس به هم دغه دیسي انګریزان دا دو نمبري انګریزان دا دو نمبري یهودیان دا به اوس هم د دې صفت کوي د یهودو د نصاراو صفتونه به راته کوي چې جي هلته داسې تهذیب تېر سوی و فلان دی فلان دی انسانیت دی انسانیت دقه و دا تاسو په خپلو سترګو دا انسانیت و دا خیر پکې راووتو نو انشاءالله آینده کې به دغه دو نمبري د انګریزانو پرکټي د یهودیانو پرکټي دا په سوشل میډیا باندې یا په عام ځایونو کې انشاءالله تعالی د یهودو د نصاراو صفتونه نه به خوله بنده کړي انشاءالله تعالی آینده کې انشاءالله نشي کولا وهلی نو دا کارونه وکړئ انشاءالله دا خو کولی شو که نن نه به دا عزم کو د خیره الله رب العالمین دې موږ صحیح مسلمانان جوړ کړي او الله دې زموږ اخره خاتمه ښه کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين